نو د ټول دنیا مطبوعات پر دې باندې قایل وه، ټول دنیا پر دې باندې قایله وه چې په دا 21 کاله کې پولیس وخته هېڅ چا ونه توانېدی چې پولیس وخته د محتاجینو څخه خلاص کړي. خو نن الحمدلله اسلامي امارت په ډېرو کمو امکاناتو باندې دا ځای ګلې ګلزار کړي. نو داسې په ټولو ولایاتو کې الحمدلله اسلامي امارت کوشش وکړي. په دې تېر یوه کال کې تقریبا 4,000 محتاجین اسلامي امارت راټول کړي دي، تداوی یې په کړې ده، د جوړېدو وروسته یې خپلو کورو ته استولي دي. همدارنګه په ټولو ولایتونو کې کوشش ورته کړی دی چې اوس غټ غټ مرکزونه جوړ کړي. البته د مرکزو مشکلات شته، لکه مخکې چې معین صاحب وویله د مرکزو مشکلات لرو، په ډېرو ولایتونو کې ځایونه نه لرو. نو د ځایو د نشتوالي د وجې څخه دغه پروسه کمه څه ناکمزورې وي. خو په روژ کال موږ دلته که ستاسې په یاد وي موږ دلته سرایونه ورته کرایه کړله، په دې غزني کې مې په کورو کې وساتله. نو بیا هم جناب والي صاحب همیشه موږ سره په رابطه کې وي، د یو کس په ارتباط هم موږ سره خبره کوي چې دلته داسې مشکل دی. یقینا داسې سودا په بند نه وي لکه د ده چې یو خاص مهم کار همدغه وي. نو په دې ارتباط موږ خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي چې بیا هم د پروسې په نورو مساعات ورکړو او دا کار سره سره په ټول افغانستان کې پلي کړو، عملي کړو.